سلامونه، وخت بخیر قدرمن لیدونکو. خدای دې چې روغ جوړ او صحت جامع سنبال اوسئ. عطاالله وردګم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو د نن چوپړ کې حاضر یم. قدرمن لیدونکو، موږ په نننۍ خپرونه کې راغلی یو د مسلمانانو داسې یو ځای ته چې ټول مسلمانان یې ارمان لري. څوک ورته کعبه شریفه وایي، څوک ورته مکه معظمه وایي، څوک ورته بیت الحرام وایي. دا هغه ځای ده چې د ټولو مسلمانانو د زړونو ارمان ده. نو زه غواړم داسې هغه تاسو ته ښکلې ښکلې برنامې برابرې کړم، خدای دې کړي چې ستاسو خوښه وسي. دلته چې زه ولاړم د مخامخ چې ګورې دا بیت السلام ده، باب السلام باندې مشهوره ده چې اصلا چې حاجیان راځي په دلته داخله کېږي او په دې دروازه به ځي، سلام به چې کعبه شریفه به ګوري. Baijan, stand here, take this. I want to hear, okay? I want to talk with you, okay? دوستانو، دغه چې ګورئ دا په هغه د مروه لاره ده، صفا او مروه چې خلک لمونځونه کوي، بیا د هغې څخه اتاقو په لور ځي، خپل اتاقو د مروه څخه وځي، اندازې ځي خپلو اتاقونو څخه. اوس هم څنګه ګورئ کار روان ده په دې باندې چې نوي بناګان جوړېږي. شپه ورځ دلته کار هم اوس هم روان ده. الحمد لله.